هغه دا چې سجده سهو چې موږ لګو دا دوه سجدې په دې کې به څه وایو او د دې دوه سجدو په دې منځ کې به څه وایو او که نه هغه څه به پکې وایو کوم چې موږ د فرضي لمونځ په سجدو کې وایو او د دوه سجدو په منځ کې وایو. الجواب د رسول صلی الله علیه وسلم نه خاص ذکر د سجده سهو دپاره او د دې دوه سجدو په منځ کې کومې چې دوه سجدې د سهو دي د دې په منځ کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه خاص ذکر نه دی نقل. او ما تاسو سره سات مخکې وویل که نه چې کوم ځای کې شریعت یو خبره دغه شیان پرېښودي نو موږ له پکې نه ده پکار چې ځان نه پکې سختیانې جوړوو. نو دې ځای کې به څه وی هغه څه وایه کوم څه چې ته د مانځه په سجدو کې وی سبحان رب الاعلی ووایه که بله څه دعا غواړې پکې وغواړه. دوه سجدو منځ کې رب اغفر لي موږ وایو اوږد ذکر پکې هم دی موږ ذکر کړی دا پکې وایه. نو د دې لپاره خاص ذکر هغه نشته. سجده سهو دپاره سجده تلاوت ګوره خبره نه روانه چې دواړه ګډوډ کړي. هلته مسله د سجده تلاوت وه چې ممنوع وخت کې سجده تلاوت لګولی شي او که نه. دلته اوس وایي چې سجده سهو کې به کوم ذکر کوو عام چې کوم ذکر ته فرضي منځونو په سجده کې کوې هم هغه ذکر به په سجده سهو کې کوې او د دې دوه سجدو په منځ کې به کوې. بعضو مریانو دا خبره ذکر کړې ده ته به دا وایې سبحان من لا ینام ولا یسهو وایي دې سجده کې به دا وایي چې پاک دی هغه ذات چې په هغه خوب نه راځي په هغه سهو نه راځي. امام ابن حجر رحمه الله وایي لم اجد له اصلا د دې خبرې ما اصل نسل پیدا نه کړو. نو دا ځان نه خبره چې چا هم کړې ده. طریقه دغه ده عامو منځونو کې چې کوم ذکر کوې په سجدو کې هم هغه ذکر دلته کوه والله اعلم.